خندا وطن د مونږه پکې جاړو وس بزان لا کبدلا دوا غواړو دراتلونکو پښتنو دی الله ملاشي مونږ زاړه پښتانه ورجی دولاړو بخیاله کې دې رازما غیر دې کړما آیا قربان زما دلري وطن یاره لوی دې دند بادا سره شامل او کجرازي
سراج داسي داسي ورته وایا اے سراج داسي داسي ورته وایا سراج داسي داسي ورته وایا دته داسي سړی مې نشته بې د یاره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه دته داسي سړی مې نشته د ناچاره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تپوس مې وکړه مسافره بې قراره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه غمجن مازیګر دی بیلتا الله خود ذرا ولا جانا نموسا ډیره خوندوره ټپې او ډیره خوندوره سندره د ملګري واوروله کتونکو تاسو به کتلې وي چې پښتنو کې څومره ډېر صلاحیتونه دي دا ملګري 12 ګنټې ډېر زاره چاو دی او ډېر د خوارو زارونه ډک کارو کی او بیا چې راشي نو په دې رباب نه صرف هغه خپله مسافري دمه کوي بلکې د نورو پښتنو دغسې د رباب په دې نغمو باندې د هغوی هغه مسافري هغه تارخه چې دی هغه کموي ډېره ښکلې سندره وره ډېره مننه ستاسو ما سره یو بل ملګری ناست دی هغه سره خبرې کوم خو هغې نه مخکې ما ته یو څو شعرونه راڅخه دي زه هم چې دا تاسو ته وویمه په رواجونو کې ایثاره جینۍ په رواجونو کې ایثاره جینۍ مینې ته نه ده لا اوزګاره جینۍ او ته مازدیګر د کوره مه راوځه ته مازدیګر د کوره مه راوځه چې خلک نه وځي د کاره جینۍ او په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي زمونږ د کلي تاڼېداره جینۍ او یارې په کت قامت کې دنګ دی که څه یارې په کت قامت کې دنګ دی که څه سله تاویږي د چیناره جینۍ یارې په کت قامت کې دنګ دی که څه سله تاویږي د چیناره جینۍ سترګې چک لګوي خلک وجني په چجه ګرځي چمچماره جینۍ ما سره خوا کې یو ملګری ناست دی ده سره خبرې ترې کوو راځئ چې دی موږ ته سلامه شعر وروره په خیر علي خدای وبخښه جین تاسو ساره والې خیر خیریت جی تاسو دعاګانې څه نوم دی زما نوم فیروز خان دی د کوم ځای ضلع منصور نه